د امام مهدي د راوتلو ټاکلی تاریخ هغه هېچ چاته هم نه دی معلوم، لکه څنګه چې د قیامت ټاکلی تاریخ چاته نه دی معلوم. نو اوس زمانه کې چې موږ تاسو سوچ وکړو دنیا کې څومره ظلمونه روان دي، څومره د بشریت سره د انسانیت سره بیا خاص کر د مسلمانانو سره څومره ظلم روان دی په دنیا کې. خراسان نه به د امام مهدي لښکر تیاریږي. ځینې روایتونو کې داسې راځي چې شرق نه نبي علیه السلام فرمایي من المشرق، مشرق نه به د امام مهدي لښکر مجاهدین به راځي. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، د امام مهدي د ظهور نښې احادیثو مبارکو کې بیان شوي دي. د امام مهدي د راوتلو ټاکلی تاریخ هغه هېچ چاته هم نه دی معلوم، لکه څنګه چې د قیامت ټاکلی تاریخ چاته نه دی معلوم. خو البته د ظهور نښې احادیثو مبارکو کې راغلي. د امام مهدي د ظهور یوه نښه احادیثو کې دا راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي دا به داسې زمانه کې راوځي یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. دنیا به د ظلم نه ډک وي، دا به بیرته د انصاف نه ډکوي. نو اوس زمانه کې چې موږ تاسو سوچ وکړو دنیا کې څومره ظلمونه روان دي، څومره د بشریت سره د انسانیت سره بیا خاص کر د مسلمانانو سره څومره ظلم روان دی په دنیا کې. نو یو دا نښه د امام مهدي ده. دویمه نښه د امام مهدي د راوتو علماو دا ذکر کړی چې د مسلمانانو رهبریت به ختم شي، یعنی داسې یو رهبر به د مسلمانانو نه پیدا کیږي چې ټوله دنیا مسلمانان په هغه راټول شي، د ټوله دنیا د مسلمانانو رهبري وکړي. نو دا به د امام مهدي د راوتلو دور وي. درېیمه نښه د امام مهدي دا ښودلی شوی دی په احادیثو مبارکو کې چې د شام په ځمکه به جنګونه ډېر شي. اوس چې موږ تاسو سوچ وکړو نو په لبنان کې، په فلسطین کې، په سوریه کې دا ملکونه د شام پورې تړلي دي. نو هلته څومره جنګونه ظلمونه روان دي، دا هم د امام مهدي د ظهور یوه نښه. څلورمه نښه د امام مهدي د ظهور احادیثو مبارکو کې دا راغلی چې د خراسان نه به د امام مهدي لښکر تیاریږي. نو اوس چې موږ تاسو سوچ وکړو خراسان کې او بعد ځینې روایتونو کې داسې راځي چې شرق نه نبي علیه السلام فرمایي من المشرق، مشرق نه به د امام مهدي لښکر مجاهدین به راځي. نو اوس چې موږ تاسو سوچ وکړو افغانستان الحمدلله د مجاهدینو وطن شو، راتلونکي کې به پاکستان هم د مجاهدینو وطن جوړیږي. پاکستان به تحریک طالبان فتح کوي. دغه تحریک طالبان او دارنګه امارت اسلامي مجاهدین او القاعده مجاهدین دا به ټول سره یو کیږي او دنه به د خراسان لښکر جوړیږي. دا به د اقصی د فتح لپاره راځي. نو دا څلور نښې د امام مهدي بالکل پوره شوي دي. دوه نورې نښې دا دي چې دا به د امام مهدي بالکل د ظهور وخت وي، بالکل به راوځي دا وخت. هغه یو دا دی چې د هرمز په تنګي کې چې کوم ځای کې خلیج فارس واقع دی هلته به جنګونه شروع شي، دا تنګي به بند شي. یو نښه په حدیث کې دا راغلی. او دویمه نښه دا دی چې دا دې وخت کې به بالکل د امام مهدي سره بیعت کیږي. دا په سعودي عربستان کې خپل منځي اختلافات د حکومت او د عوامو هلته به لانجې راوټوکېږي. نو د یو خلیفه او د یو باچا د مرګ سره نو دې وخت کې به بیا امام مهدي سره بیعت کیږي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب